ټوله نړۍ په رسمیاتو باندې پیژني، په ټوله نړۍ کې زموږ بیرغ په رسمیاتو پیژندل شوی ده. آیا تاسې غواړئ زموږ د بیرغ ښکته کړئ بېرته به دا سپین بیرغ زیږوئ؟ مبینه ته ورک شه، ته اخوا شه، مبینه ته ورک شه، ته خو بیا راغلې. کښېنه لاو دا خبرې مه کوه، زه کوربه یم د دې لایق. تښته مه. مبینه تا نه یو پوښتنه لرم. مبینه تا نه یو پوښتنه باس نه مه تښته، زه پوهېږم چې ته له باس نه تښتې، ته له باس نه تښتې. جنجال جوړ کړئ. ما هم درنه کړې وه، ما هم درنه کړې وه، د دې هغې نه تښتم پیغام. قاري صاحب دا بل ځان تښتېدلی و، قاري صاحب ته نه مې یو پوښتنه کړې وه، ورور تښتېدلی و. قاري صاحب ما ته ویلې وه اسلام تعریف کا، ما ورته ویل ته سوسیال تعریف که زه به درته اسلام تعریف کړم. اوس هم درته وایم زه به سوسیال تعریف کړم، ته اسلام تعریف کړه. راځه قاري صاحب مهرباني وکړئ، موږ تاسې دا بحث 2.5 کسان ګوري. د خلکو شوق دا دی چې موږ تاسې نه معقولې خبرې واوري، د موږ تاسې نه دغه سپکې سپورې یا ما ته باید خبرې وانه اوري. ګوره ما ته دوه په دوه کېږو، اول ما ته یو طالب ویلې په مسنجر کې ډېر ښه بحث یې راسره وکړ. قاري صاحب بل ورځ یو طالب مسنجر کې ډېر ښه بحث راسره وکړ. هغه ما ته ویلې چې تاسې زموږ په مشرانو ته ولې توهین کوئ؟ ما ورته ویلې نو ته خو وګوره زه چې یا لایف راځم یا یو پوسټ کوم یا یو لیکنه کوم، ستا ملا د تا قاري د تا مفتي، ګوره یو عام سړی که کنځلې وکړي خو موږ وایو زه هغه دې نه ده خبر چې سباب المسلم فسوق، نو ته خو ملا یې، ته خو په دې باندې خبرې. نو هغه بیا مې ورته ویلې ماخذه یو مثال به دې همدا مبین درته درکړمه، صحیح ده. هغه ویلې وایي زموږ په طالبانو کې مبین چې ده وایي دا د طالبانو په قرمجار مشهور ده، وایي دا بیا عقل ده. ګوره قاري عیسی، ما له ما نه چې د تاسو کوم ځای سوال دی هغه ما ته معلوم ده. قسم مې دې په خدای دا د ما سکون و چې د تاسو خولې ماتې سولې. موضوع ته راسه، که نه زه قاري صاحب کټ کوم ما او تا خبرې کوو. مبین صاحب تاسې مهرباني وکړئ. مبین صاحب قاري صاحب ګورئ، مبین ورور چې دا زموږ مبارز ده، د موږ ملګری ده، او د دغې هغه خلکو چې هغه موږ ته کنځل کوي سپکې سپورې وایي، واقعیت دا دی چې هغوی د ده نه سخت سوځي او سخت ترې په تکلیف دي. مبین صاحب د موږ یو مبارز ده. خپلې موضوع ته به راشو، خپلې موضوع ته به راشو. خوستی قاري صاحب موضوع ته راځو. زما پوښتنه تا نه دا وه چې وروره زه دغه اسلامي بیرغ چې په ټوله نړۍ کې معروف ده او په ټوله نړۍ په رسمیاتو پیژندل شوی، دا به کته کوئ سپین پورته کوئ، دا ولس ته د منلو نه ده، دا ولس ته د منلو ده. آیا تاسې به همدا کار کوئ؟ ګورئ قاري صاحب یو د بیرغ د پورته کولو موضوع ده. د بیرغ د پورته کولو موضوع خو جواب در کوم قاري صاحب، ما ته لږ وخت راکړئ، یو بل ته به وخت ورکوم، اول ته خبرې کوم، سوال مطرح کوم، بیا به زه ځواب در کوم. بیا چې کله زما سوال وخت زه به سوال کوم، ته به ځواب راکوې. که ما سره سوال نه و ته به سوالونه کوې، زه ځواب در کوم. خو په نوبت چې خبرې وکړو دا خلک زما ورته لایق ګوري، دا خلک مایوسه نه شي او دا خلک داسې یو فکر ونه کوي چې دا څوک سره لګیا دی او څه سره وایي. زه ورته باید معقولې او نرمې پستې خبرې وکړو سره، متقابل احترام وغږېږو سره یو بل ته. اول خو د بیرغ خبره ده. ګوره اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل څېړي. اسلامي امارت اوسه پورې نه دي ویلي چې ستا بیرغ پورته کوم ټیټوم، خپل پورته کوم، یا خپل پورته کوم ټیټوم ستا پورته کوم. دا د بیرغ خبرې دغه د بین الافغاني مذاکراتو موضوعات دي. بین الافغاني مذاکراتو کې په دې باندې افغانان خبرې کوي. اسلامي امارت امریکایانو ته هم دا حق نه و ورکړی چې په داخلي موضوعاتو دوی سره وغږېږي. هغه موضوعات چې هغه په افغانانو پورې تړلي دي. پاتې شو تاسې وویل چې دغه بیرغ یا دغه د کابل ادارې چې موږ بولو دا نړۍ په رسمیت پېژني. ګورئ اول خو د یوه نظام د مشروعیت دپاره د نړۍ رسمیت پېژندنه معیار نه ده. د یوه نظام د مشروعیت دپاره ډېر شیان لازم دي چې باید هغه نظام یې ولري. زه به یې تاسو ته لنډ او ساده مثال ووایم. دغه اشرف غني چې کله ځان بریالی اعلان کړو په د انتخاباتو کې، هغه د ټاکنو کمیسیون دی بریالی اعلان کړو. تر هغې وخته پورې چې کله د امریکایانو او د اشرف غني په منځ کې یوه معامله منځته راتله، یوه معامله کېده، تر هغې وخته پورې د ځان مشروع ولسمشر باله د دې هېواد. ولې په نړۍ کې یو هېواد هم حتی په خپله امریکایانو هم دی د ولسمشر په توګه په رسمیت پېژندو. نو که چېرته د نړۍ رسمیت پېژندنه د یوه هېواد د مشروعیت دپاره معیار وي، نو دا سړی دا یوه میاشت چې په دې چوکۍ ناست و، دا په کوم مشروعیت په دې چوکۍ ناست و؟ زه وایم چې د نړۍ رسمیت پېژندنه معیار نه ده. زه یې تاسو ته بل یو ساده مثال در کوم. په هغه کې په امریکې سره په څنګ کې د هېواد نوم زما نه ذهن نه لاړو، چې د امریکایانو او د روسانو په خپل منځ کې لانجه ده. خدایه
وینزویلا کې لنجه ده. وینزویلا کې امریکایان یو سړی په رسمیت پیژني، روسان، او دې طرف ته نور نړۍ بل سړی په رسمیت پیژني. روسان د یوه چا سره ولاړ دي په رسمیت پیژني، روسیا ده او چین ده او دغه ټول هیوادونه دا د یوه چا سره ولاړ دي. امریکایانو د ناټو غړي هیوادونه د بل چا سره په څنګ کې ولاړ دي. نو ګورې یوازې رسمیت پیژندنه دا د یوه نظام د مشروعیت دپاره بسنه نه کوي. د کابل اداره نه د قضي اداره مشروع مهمه ده، بالکل واقعیت دا مهمه ده. موږ د نړۍ سره باید وطن کوتک کار اخیسته، د کبرو د غرور نه هم کار اخیسته، د وهلو ټکولو نه هم کار اخیسته، قاري صاحب او په نهایت کې دا شو چې وروره سقوط سره مخ شوی که نه. قاري صاحب هغه خو ګورئ قاري صاحب غږ دې بند شو، ده پوهېږم چې ټولو ته به بند وي که یوازې ما ته بند شو. قاري صاحب محترم آواز دې نشته. زما غږ درځي؟ اوس صحیح شو مې زما غږ صحیح اوس صحیح ده. اوس صحیح ده. اوس صحیح ده. قاري صاحب مهرباني زه وایم چې ما تاسو ته وویل چې د مشروعیت دپاره مبینه بیا راغلی دا بیرغ دې لرې کړه چې بیا اوس موږ استان خانه به یې لرې کړه دا بیرغ دې خپل افغان مخه نه کوي. د مشروعیت دپاره دلته نور شیان هم ضرور دي چې هغه باید ته په لاس کې ولرې. ستاسې دغه دا هر څه زما غږ درځي قاري صاحب؟ اوس غږ دې صحیح دی. ښه، نو تاسو وویل چې اسلامي امارت پخوا مشکلات لرل، دلته فقر و، چا په رسمیت نه پېژندو. دا ګورئ د بحث یو اړخ ده. موږ هغې خوا ته نه ځو، که هغې خوا ته موږ بحث ته ځو هغه اوږد بحث جوړېږي چې اسلامي امارت په هغه وخت کې د مشکلاتو سره هم مخ و، ځینې اشتباهګانې او غلطۍ هم وشوې، ولې په مجموع کې هغه نظام داسې یو نظام و چې هغه د دغې نظامونو نه، د کرزي د ادارې د دغې ادارو نه یعنې یو په سله د هغې نه بهتر و. دلته په دې هېواد کې که هر څه و، خو د ارګ په زومترۍ کې خلک د لوږې نه مړه کېدل. دلته که هر څه و، خو دلته هېوادوال دغې حالت ته نه ورسېدلې ته اوس چې په کوم حالت کې دي. په هر صورت هغې بحث ته نه ځو، ځکه بحث به ډېر اوږد شي سره، هغه به په خپل ځای پرېږدو سره هغه هغې خواته که. اوس موږ تاسې په دې غږېږو چې د کابل اداره دا کوم ټیم چې دوی اوس معرفي کړی ده، د مذاکراتو لپاره دوی اوس کوم ټیم معرفي کړی ده، د اسلامي امارت د نن ورځې اعلامیه دا وه چې دغه ټیم یو خو همشموله ټیم نه دی، بل دغه ټیم د کابل د ادارې د نظام په نمایندګۍ د موږ سره خبرې نشي کولی. ټول جهاتونه د افغانانو په حیث راشي. دا ګورئ د اسلامي امارت یو معقول دریځ ده. اسلامي امارت نشي کولی. تاسې وینئ چې اوس اشرف غني دا اوس په افغانستان کې کوم حال روان ده. افغانستان په تاریخ کې د داسې بدو حالاتو سره نه ده مخ شوی هېڅکله هم. قاري صاحب محترم، یو پېره مخکې زه ستا د لایف د راتلو وعده وه، بیا هغه یو هفته زما مېلمانه راغله، بیا بل هفته سره برابر نه شولو. بهر صورت اوس ښه ده چې برابر شولو، ښه ده د 8000 نه پورته کسان موږ تاسې ګورو که نه. ګورئ زه خپله د طالبانو سختترین یم، د مخالف یم سختترین. اول خو د یو طالب زما نه پوښتنه وکړي چې قاري صاحب ته ولې مخالف یې؟ ګوره زه خو وایم چې زه مؤمن یم، زه مسلمان یم، زه موحد یم. نو ولې؟ یوازې دا خو د حل لاره نه ده چې مثلا زه تاسې ته وروره هغه الفاظ استعمال کړم چې استعمالوم، او تاسو ته هم دا نه ده چې ته وروره ما ته چې قاري عیسایي او قاري یهودي او قاري کافر او دا ده او هغه ده او پوه دا د حل لاره ده. ګورئ زه به تاسو ته تشریح درکړم، او زما د دغه اختلاف کېدی شي په میلیونونو افغانان په همدې خاطر تاسو سره مخالف. ګوره ما بله ورځ د طالبانو د قطر د دفتر د مولوي کبیر خبرې واورېدلې. زه د مولوي کبیر د خبرو سره تقریبا 80 تر 80% زه سره موافق وم. یعنې هغه څه یې ویل چې زمونږ زړونه یعنې وکتل. د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، د افغانستان سوله، د افغانستان امنیت، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان د هر وګړي، د هر قوم، د هر ژبې، د هر سم، ولو که په افغانستان کې موږ لږه کیله روسي کان ورونه چې زه ورونه ورته وایم په دې باندې تاسو د اول ډېر خفه کېږي، زه په دې خاطر ورته ورونه وایم چې زموږ د افغانیت او زموږ د انسانیت ورونه دي. نو حتی د دو هم د ارزو ارمان ده. د طالبانو سره اختلاف د ولس په دې باندې ده چې تاسو انتهایی د وحشت او د ظلم نه کار اخلي.
مثلا په زابل کې مو زموږ 24 نفره د اردو یا د پولیسو د امنیت د اردو عسکر مو په شهادت باندې ورساوه میلیون بیا مو هغه نه وروسته وسوځول دا اوس کوم اسلام دی دا په اسلام کې جواز لري قاری صاحب محترم اول خو تاسې وویل چې د کبیر مون صاحب خبرې چې ما واورېدې نو ما ته ډېرو افغانانو ته د خوښې وړ وګرځي زه تاسو ته یوه خبره کوم یو وړاندوینه کوم او دا به تاسو ته په واقعیت او په حقیقت سره ثابته هم شي ډېر هغه فرضیات چې تاسو بلل یا مبینه دا بیرغ د لږ کمرې په هغه واقعیت یې وموندو حقیقت بلل تصویر راونه خلاص قاری صاحب ګورئ که دا بحث خرابول نه غواړي زه هم دې پرې مسایل نه به تېر شم تاسو زموږ کابل ته اداره وایي نو زه ستا بیرغ ته څنګه زما مخ ته ډېر مېږي ما ورته دوه په دوه باید سره ولګېږو قاري صاحب اصلا قاری صاحب بحث مه خرابوه په دې باندې کلمه لیکل شوې ده لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله مبین صاحب ته یې لرې کړم مبین صاحب نه قاری صاحب بیرغ نه لرې کوم قاری صاحب بیرغ نه لرې کوم وغږېږئ ما مداخله نه ده کړې بیرغ نه لرې کوم دې بیرغ باندې د ما وینې تویې شوي دا نه لرې کوم بحث دې کوه دا کلمه ده کلمه پې لیکل شوی دې بیرغ باندې موږ ته زرګونه قربانۍ ورکړي دي غږېږه خبرې دې کوه بحث نه مه تکته زه ورته احترام لرم ما څه نه دي ویلي قاری صاحب تخته نه بحث نه مه تخته دې بیرغ باندې موږ د وینې تویې کړي قربانۍ ورکړي دي دا بیرغ زه نشم لرې کولی په زرګونو شرطیې پیدایان په دې بیرغ باندې شوي دي نن د دې بیرغ ورځ راغلې چې زه په نړۍ کې ورپوم دا خبره به نه کړې بحث وکړه د دې بیرغ ورځ راغلې ده مبین صاحب احساسات به نه راپاروي ګورئ قاري صاحب ما او قاری صاحب پرېږده چې ما او قاری صاحب بحث وکړو لرې شه ووځه دې سټوډیو نه ما پرېښیه بیرغ تا ته څه نه وایي ته دې خبرې کوه په دې بیرغ موږ سرونه شیندلي دي زه نه وځم دا بیرغ به رپېږي دلته که بحث کوې که نه کوې په دې بیرغ موږ داسې سرونه شیندلي دي دا بیرغ نه لرې کومه خبرې وکړه بحث دې وکړه بحث نه به نه وځې خبره کوه مبین صاحب ګورئ تاسې به زما خبرو کې مداخله نه کوئ تاسو د مایک بند کړئ نه کوم زه مایک بندوم بیرغ نه لرې کوم قاري صاحب نه بندوم ما ته نه دي ویلي چې بند کړه دا بیرغ زه نه لرې کوم بحث دې وکړه دا بیرغ زه نه لرې کوم زه نه غږېږم سر بیرغ دلته ولاړ ده بس زه نه غږېږم ته قاري صاحب سره وتښته نه ته دې مایک بند کړه مبین صاحب مایک دې بند کړه ته مایک بند دا بیرغ به رپېږي دا به زه په نړۍ رپوم ما عهد کړی دې بیرغ سره ما وعده کړې دې بیرغ سره چې زه به دې په نړۍ رپوم غم مه کوه دا بیرغ دې رپولی تا ولګې تم دې دومره ولاکې لټ شوی وای خېټې ته خو دې ګوره مبین صاحب ګورئ قاري صاحب زه ورته به خپل منځ کې بحث وکړو دغه فرعي منځ دلته ما ورته ډېر خلک ګوري دا بحث به نه خرابوو که نه هغه زه دا وایم چې ما ورته باید دوه په دوه راشي یو طرف ته ته راشي یو طرف ته زه باید ته ورته وځه وروره سټوډیو زه ورته دوه په دوه ځکه نشو راتلی چې دا سټوډیو زه کنټرولوی نه شم ګوره زه سټوډیو زه نشم کنټرولوی دا سړي سټوډیو کنټرول کړې ده دا مبین صاحب سټوډیو کنټرول کړې ده سټوډیو زه نشم کنټرولوی زه کمپیوټر نه لرم زه هم میلمه یم ته هم میلمه یې په دې سټوډیو کې ګورئ تاسې پوښتنه وکوله چې زما مخالفت کې طالبانو سره په دې ده چې دوی وحشت کوي د موږ اردو سرتېري په وحشت ووژله تاسې ګورئ یو طرفه قضاوت مه کوئ دلته دغه وحشت کې تاسې وحشت تعبیرول موږ یې وحشت نه بولو موږ یې جهاد بولو دا خو اوس دا څه وخت کېږي چې شروع شوی ده او زور یې اخیستی ده دلته داسې یو وخت و چې امریکایان او د امریکایانو همدا ملګري چې نن په خپلو قشرو او پوستو کې سوځول کېږي دا خلک به روان وو د زما په کور به یم انګریزان را نه ایستل ستا په کور به یم نه ایستل تا به چې دا سپینه ټوپۍ علي صاحب غږ دې بند شو الو قاری صاحب आवाज دې نه لرو قاری صاحب محترم आवाज دې نه لرو قاری صاحب محترم आवाज دې نه لرو قاری صاحب سید خوستی مبین علیه السلام خو لږ تعریف کړه تر څو قاری صاحب راځي قاری صاحب سید خوستی